السلام عليكم حاجي صاحب محترم خير جوړي بخير کې حالك څنګه حاجي صاحب خير جوړي بخير ست خدای بیګا مې خوب کې لیدل حاجي صاحب عمر ډېر زیات دی او ته ما څه پیژنې وا حاجي صاحب کریم ګل دا کړه معرفي کړه دا سوې او حاجي صاحب په خدای بشي او پتا بشي ورک مې کوم لېګا چیرته پوه شو ډېر در پسې ګرځېدم خدای لا تاخیرم په لاس را کړې خارج ته ځې او خارج ته زما چیرته ځې دلته نږدې زما حاجي صاحب دا کاناډا نه ده دې کاناډا ته مې ویس حاجي صاحب وخی تاسو کار اوس هغه څنګه دا اوس تاسو نه 2 منټه مخکې 2 دقیقې مخکې زنګ راته راغی کاناډا نه ټورنټو نه ښه عزیزانو یو هوټل هم ده ښه وای کار لپاره 2 کسان په کار دی ورک پرمټ ویزا و سره ورک پرمټ ښه 15 کلنه ویزا دی کاناډا ښه ورک پرمټ ښه او بس داسې حساب ده لکه دا تاسې قسمت کې وی نو ولا واه حاجي صاحب که دا کار دی وکړو که حاجي صاحب ټول عمر به دې دعاګانو کې یادو حاجي صاحب زه خپله حیران شوم بس حاجي صاحب بس ورسېدې بس حاجي صاحب دا کار ورسېدې کاناډا کې بس ټورنټو کې ورسېدې کار دی وکړئ وبه مې ګټې ښه حاجي صاحب مخکې نور څه شرط و شرایط دي هغه راته وویه کنه پاسپورټ لري و په کور کې کاغذ نه لري پروا نه کوي بکس کې زور پروا نه کوي که پاسپورټ یې که نه ښه بس 12مه ورځ ښه ته ټورنټو ښار کې به ناست ښه حاجي صاحب دا د پیسو به څنګه کار حاجي صاحب پیسې خو زه نورو غوندې نه یم هغه ما د خدای معلومېږي د دغو د حقو موقو دغو نه وساتي دا خو زه نه کوم ته خو معلومېږي دې ما خپله ساعت تېرومه دې کې ښه ډېر دا اوس هم دې پاسپورټ مې وګورې امریکا ویزه لګېدلې کاناډا لګېدلې جرمني لګېدلې 153 ملکو ویزې کې لګېدلې 10 کلنې او 15 کلنې او زه نه ځم حاجي صاحب ستا په ځای کش کې دې بوټانو کې مې ځان سره ویزه خو وړی مې څه زه څه کوم لیوهلی خپل کور خوند کوي خپل وطن خوند کوي تاسې خو تاسې شوق ده که نه شوق دی حاجي صاحب شوق دی نو د ما 50 یا 100 ډالر به چېرته کې پاتې کېږي یا نه پاتې کېږي پیسې به نیمې راکړي ښه حاجي صاحب او نیمې به په کلب کې راته حاجي صاحب دغه پیسې ګډې وډې نه شي ښه داسې کار تاسې وکړئ که نه ښه تاسې لاړ شئ ښه او زه به نورو کسانو ته دا پرمټې ورکړم نه حاجي صاحب خدای ته وګوره دا کارونه کې پوه شوې نه خو څه اعتبار نشته نو بس اعتبار دی ټولې به درکړو څه مشکل نشته خو زه هم چې پیسې ګډې وډې شوې نه وې دا اوس 2 دقیقې مخکې زنګ راته راغلی 2 دقیقې مخکې و کسان وګوره یو 2 کسان او 15 کلن ورک پرمټ ته او $6,000 به هلته د میاشتې تنخواه یې که نه بس او ډایرکټ په کار او په 12مه ورځ په 12مه ورځ دې په ټورنټو په ایرپورټ په کاناډا کې کوزوم خی کنه نو خدایا کله ما د خلکو غوندې خبرې نه ما سیده خبرې بس حاجي صاحب دا پیسې 100 روپۍ دې داسې راته چې را پیدا یې داسې کار به وکړئ که نه حاجي صاحب پیسې خو تاسې په ما ډېر خوږ په ما ولګېږي یاره زبردست انسان یې ښه سړی الله دې قدر که هر سړي ته دا ورغم خو تا دومره هغه وکړه که نه په ما داسې ښه ولګېږي زړه نه مې درسې راوکړي نو $53,000 کېږي د یو کس نو خیر تاسو داسې وکړئ چې دومره ته په زړه کې لږ شکي غوندې یې که نه $100,000 به مخکې راکړئ دا کاغذونه ماغذونه ته ټیکټې میکټې درته کوم مګر په 12مه ورځ به په ټورنټو کې او نو $100,000 به مخکې راکړئ او نور چې کله ټورنټو کې کوز شوې په کار ولګېدي سلپیانې دې وخېځولې تره زمن دې وسوځولې پوه شو ټورنټو نه دلته به سراب سره به د ایښي منډیوال دی سره به یې کلب هغه به بیا راخلاصې کړي چې کله د ټورنټو لا یې پیډو وکړه پوه شوې نور تاسې کار کوئ بیړه کوئ څومره چې بیړه کوئ وروره چې کار تاسې ته وکړو موږ لاړو دا د پیسو غم به وکړو راځه لکه د پیسو غم کوه راځه ښه ته ولګېدې دغسې کسان اوس په داسې خرچه مرچه دي 2-3 میاشتو برابره شي که سم د داسې حالات خراب السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر صحت ښه جوړ ته زه قراري ده خیر زنګ مې کړی و تاسې په غم کې لګیا وم ما ته به ډېر خال کاندي تکړم دي وایي بس ما خو تا ته 11 ورځې یاد کړي که نه بس کار دی 8 ورځو کې اوس الله ستا شکر دی پروردګاره پیسې دې څنګه کړې پیسې خو مې راوړلې را دې وړې پیسې مې راوړې هغه بکس کې ایښي دي ښه دلته یې درکړمه که لږ پرده کې یې درکړمه پرده کې سبب دلته چا هغه کړي وو پوه شو پیسې بېرې نه اخیستې که نه حاجي صاحب
پاسپورټ هم راوړی پاسپورټ مې مار سره راوړی بکس کې ده. بکس کې دی هر چیز شی ها. تذکیره پاسپورټ عکسونه ښه زه به د پیسې د وشمارم که نه شماره چې په سر سترګو پرېږده چې پیسې وشماري ولکه دا کس غل نه ټولو پیسې به چپ راکوي شه خدای دې دا ورانه خوله ورانه که سره کوم سړی دی اته ورځې پس به په کاناډا کې ټورنټو کې ما پیسو ذمہوار بم ته ما ورته مړه ستا در چې شي زه ذمهوار یم ته لیونی سړیه ما ورته مړه یو ټکټر خرڅ کړی یو مې ورته غوا خرڅ کړی کورونه مې ورته خرڅ سلام علیکم وعلیکم سلام حاجي صاحب پیسې بخیر پاسپورټ هر شي کاغذونه ډېر ماشاءالله بهترین پاسپورټونه مې وشو حاجي صاحب بس کار هم وشو ای کور دې ودا تاسې اوس احساس کوئ ښه چې تاسې په کاناډا کې ولاړې تاسې ورسېدئ کاناډا ته خوله دې بختوره شه حاجي بس صاحب صرف ټکټ پاتې ده و حاجي صاحب بس دا کاغذونه ماغذونه دي دا زه ته برابرو نور تاسې تللی شئ ښه. زه به خپله زنګ در پسې وکړم ښه او بس څنګه مې چې زنګ در پسې وکړ ښه حاجي صاحب ایرپورټ ته ځان را رسوئ صحیح ده حاجي بس صاحب اتمه اومه اتمه ورځ به ته خواري پې کوه حاجي صاحب دا اته ورځې به په ما باندې څنګه سبا کېږي بس خوب ګولۍ خوره ښه او ځه حاجي بس صاحب. خوب وکړه ځه الله دې تاسو ته وکړي. اجازه ده الله دې او وکړي، الله زه به دې د تاسې کار تاسې ته خو ګوره خو تاسې منډې تر بس کور دې ودان حاجي صاحب کور دې ودان. زه تاسې دعا ته صرف دعا کوم. الله دې وکړي بس دعا راته الله دې کوم. وکړي زه الله تاسې دا وګوره خولي او تاسې کارو کې الله دې درته په کار کې برکت واشي یا الله ته وکړي ودې لیدو او د خیره کار دې کېږي ښه ورخطا کېږه مسې ډېرې ټکټرې به واخلې او والکه دا اته ورځې خو پوره شوې اخري کچ اکبر ته به زنګ ووهه ګل ته چې څنګه چل شو دا ټورانټو ته مړې که نه دا خو زنګ هم نه چې کوي دا خو یې قطع که دې سره شو که بیا وته کوم بیا وکړم السلام علیکم حاجي صاحب محترم ښه یې جوړ په خیر صحت ښه دی کراري ده وای دا خو یې بند کړو دا ولې بیا ورته زنګ وهم سلام علیکم ها ښه کار لري وبخئ حاجي صاحب وبخئ وای کار لرم پوه ولکه دغه سړي ته زنګ وشي ته دومره په اعتباري وي اوس دستي به ورته زنګ ووهو راځه نن یې 22مه ورځ هم ده سلام علیکم حاجي صاحب ښه یې جوړې په خیر یې 3 ورځو کې به وشي ولا حاجي صاحب اته ورځې دې ښودلې وې دا خو نن 22مه 23مه ورځ ده که نه مقصد وشي حاجي صاحب چې هره شپه تېرېږي لکه یو کال چې راباندې تېرېږي حاجي صاحب ورخطا مې یم دا بل هم راته ماغزه خوري سمه ده ځه الله دې مه شو خدای پامه وایي وبه شي ولې ورخطا یې دلته یو دوه بیا کل دي پیسې به سره کړي کاناډا خبره نو داسې کار پکې بنګلادیش ویزې نه لګېږي نه لګي چې بنګلادیش ته ولېږلي وو دا خو بنګلادیش ونه کېږي سرلنکا ویزې ولا نه لګي ډېر سخت دي دا سرلنکا ویزه هم نشته نیپال نه فلپین لګي هغه هم نه لګي هغه هم نشته یاره دا خو کومه تاسې خالي د دې ملک کې داسې ورپناه کړو دا نورې روپۍ به هم ترې راواخلي نورې په بلا وي دوبۍ ویزې خو هم باندې دي نو اوس هغه کوم ملک ته ور شخ کړي داسې یو درېیم ملک یې کېنولي وو بس ورته ویل به چې به دلته کښېنې انتظار وکړې ویزا ته لګوو او ویزټ ویزې اوس باندې دي بله ته یوګانډا ویزې خلاصې دي د یوګانډا ولا لګي بس په یوګانډا به ورولو که نه و کنه ته واته بس ته دې پراته یي ګرځې دي کې ته ګرځې دي بس یو دې دا کاناډا ده پوه شو دا کاناډا ده اوس بدله سوې بس په یوګانډا یې ورخطا کوو پوه شوې نو زنګ ورته کوو علیکم حاجي ګله انځر ګله ښه ده چې پیدا مې کړې حاجي صاحبه تاسې ورپسې وګرځېدمه چې خپې مې ماتې شوې رښتیا تا په تمه به دې زوړ کم او نه به دې یار کم نه به در کم جوابونه هغه د کاناډا نخرې بیخي خو بس نور لیونی کړم زر کوه که نه واجي ته باور کوې ولې نه کو کې که نه او چې دا اوس زه روان وم درپسې کور ته
دا اوس دا څه ما چې ځان تیار کړې لکه چې بیګتم پرواز ده نه واړه حاجي نو صاحب دروغ خو ته نه وایم نو نو زه ته اوس کور ته تر روانو د خوشحالۍ له بسترو کې اوښکې رالې وه خدای بیګا ته داسې کار به وکړي ښه حاجي صاحب 8 بجې م پرواز ده بېګا ته بجې بیګا ته 8 بجې وه خوله دې بختوره شه حاجي بس صاحب کاناډا کې به کوشي ټورنټو ایرپورټ هغه مې ته کړی هلته به ستا ما ملګری ولاړ دي ټورنټو کې الله خدایه کله به یې نو نو زه تاسې ځان تیاروئ ښه او زه لاړو راځه لکه ما درته نه ویلې هسې حاجي صاحب دا لږ شکي و بوی نه زه داسې سړی خو نه حاجي صاحب ښه یې جوړې په خیر یې حاجي صاحب دا کاناډا ته راوستي و که چېرته راوستي و دلته ټول توریان دي شاته او خړ پړزم د شاته خړ نیر دی لکه بیسو د نیر پوه شو وا سړی کاناډا ته مې نه ګړې ته څه ګډې وړې خبرې کوې نه کاناډا خو داسې نه حاجي صاحب دغه کاناډا د کنه لیونی کاناډا نوره څنګه وي دغه د غریبانو کاناډا ده نه که کله تللی نه یو په ویډیوګانو کې ودرېږه دې کس نه پوښتنه وکړمه او برادر ये कुदाम कंट्री दाजे कुदाम कंट्री This is Uganda, the part of Africa. Where are you? हाँ وای یوګانډا युगांडा ته راوستي و حاجي صاحب دا ولې حاجي صاحب یوګانډا کاناډا یوه خبره ده دغه تا په اعتبار کې داسې کار وکړو تا خو اوګانډا ده ما لکه تا خو اوګانډا ده و دې سره چې وکړو نور څنګه کاناډا کې ښې تا ته مور دې اعتبار په مساته وای خدایا پاکه اوس به د دې دغه ټول توریال یا پکې نورو لبک والا نشته ده